زنانه سوال کړل، سوال ډېر اهم او ضروری سوال دی. په دې حواله سره نورم ډېر شه زنانه چې کوم دي سوالات کړلي، نو ځکه په دې حواله سره زه مستقل ویډیو جوړوم چې څومره کسان څومره خاوندان په دې حواله سره د غفلت شکار دي، هغه ته د شریعت د صحیح مسلې چې کوم دغه علم وشي. سوال دا کړل چې زما خاوند زما سره په یو بستر خولره خبره ده، په یو کمره کې نه سملی، هغه په جدا کمره کې سملی او زه په جدا کمره کې سملم. زما دا خواهش ته چې زما خاوند زما سره په یو بستر باندې سملی، نو آیا شریع حواله سره څه حکم دی په دې حواله سره چې یو خاوند خپل د ښځې سره هغه بستر خولره کا په یو کمره کې سملی یو ځای سملی، نو شریع نقطه نظر سره د دې څه حکم دی؟ ور یاد وساتئ سنت عملدار چې ښځه خاوند په یو بستر باندې سملی، او باقی دا سره چې بعض مرتبه سه عذر مخکې راشي، نو په دې حواله سره د ښځې او خاوند چې کوم دی باهمي اتفاق سره بعض مجبوریانو ته قتل پکاري، د هغې په مطابق چې کوم دی بیا فیصله کول پکاري. سمجھ کې خبر راځي؟ یعنی مثال طور پر وہ زنانه بیماره ده، لکه د حیض بیماری کې مبتلا ده یا د نفاس په بیماری کې مبتلا ده، ظاهره خبره ده په دغه ورځو کې چې کوم دی کورواله کول جایز نه دي. نو بعض کسان داسې چې هغه خپل په جذبات باندې کنټرول نشي کولای، نو هغه خاوند مثال طور پر ځان په الګه کمره کې سملی، نو په دغه حالت کې چې کوم دی ظاهره خبره ده هغه عذر لري. نو په دغه صورت کې چې کوم دی اصرار نه دی کول پکار. یا دغه شانتي اوس مثال طور پر یو ماشوم وړو کې د اساس بچي شوی دی او خاوند په دې خبره باندې یریږي د سینې چې زیو سملمه او بیا کورګوالي نه پس چې کوم دی بل بچي چې کوم دی حمل ټهراو شي، په دې ماشوم باندې اثر پرې نه وزي، دا چې کوم ماشوم پیدا شوی دی ظاهره خبره ده د مور چې کوم سینې دی بیا وچی شي، نو داغه په ذریعہ باندې د ماشوم په صحت باندې اثر پرې وزي. نو په دغه وجه باندې چې کوم دی یو خاوند هغه په الګه کمره کې سملی، ډر او خوف وته چې د سینې چې زیو سملمه او زمانہ کورواله ونشي، په دغه وجه باندې چې کوم دی الګ سملی، دا هم یو عذر دی. او دغه شانتي لکه مثال طور پر بچی چې کوم دی ځوانان شي، تاسو به یو کمره کې سملې او ماشومان داسې چې هغه عقل او شعور راشي، نو په دغه صورت کې ظاهره خبره ده بیا ښځه خاوند چې کوم دی پکاردار چې هغه الګ سملی. سمجھ کې خبر راځي؟ لیکن شرعي مسله دا ده چې ښځه خاوند له یو ځای سملاستل دا سنت عمل له سنت ته، لیکن بصورت دیگر څنګه چې دا حضور نماز تاسو مخې ته بیان کړل چې بعض مرتبه سوزري، په دغه صورت کې ښځه خاوند مثال طور پر خاوند د ښځې نه الګ سملی په الګ کمره کې سملی، نو په دغه حواله سره بیا ښځې لم اصرار نه دی پکار. لیکن اوس یو نارینه داسې چې بغیر د عذر نه چې کوم دی سو عذر نشته، دا غینه باوجود الګ سملی، نو یاد وساتئ دا ښه خبره نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې تاسو ښځې چې کوم دی په تاسو باندې خپل د ښځو حقوق دي، نو دا د زنانه حقوق دي. لکه مثال طور پر د زنانه تاسو د خاوند سو عذر نشته، تاسو کوم عذرونه ما بیان کړل دا عذر نشته، دا غینه باوجود یې خاوند را لګي الګ سملی خپل ښځې چې کوم دی حقوق نه ادا کوي، دا یو جرم دی. نو په دې حواله سره بیا خاوند چې کوم دی دا سینه د کول پکار چې هغه مستقل چې کوم دی خپل د ښځې نه الګ وي، خپل د ښځې چې کوم حقوق دی غانه ادا کوي، بلکې سنت عمل دا دی چې ښځه خاوند په یو بستر باندې سملی. بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها په باره کې راځي، حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله با د حیض ورځې وي، یعنی د بیماری ورځې وي، نو حضرت عائشہ فرمایي چې زبا ما بخپل بستر الګ کړه، نو په دغه وخت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عائشہ خواته نه او حضرت عائشہ چې کوم دا هغه به د حضرت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته نه، یعنی په دغه ټیم کې چې کوم دی عذر جوړیږي بیماری، لیکن بغیر څه د عذر نه چې کوم دی خپل بستر الګ کول یا الګ کمره کې سملاستل دا بالکل چې کوم دی ناجایز عمل له. په دې حواله سره چې کوم خاوندان داسې عمل کوي خپل د ښځو نه الګ سملی بغیر سره عذر نه، نو د زنانو چې کوم دی په تاسو باندې حقوق دي، که تاسو دا حقوق نه ادا کوئ بیا ظاهره خبره د بشري حواله سره داسې خاوند چې کوم دی هغه مجرم دی. امید کوم چې دا مسله به تاسو په سمجھ کې راغلی. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.